دا ګورئ دا د وی آر سی نیټورک ارنینګ پروف دی، یعنی کومه ګټه یعنی منافع چې شوې ده هغه تاسو مخامخ په دې سکرین باندې لیدلی شئ د وی آر سی نیټورک. هم نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته د وی آر سی نیټورک مکمل طریقه زده کوم چې وی آر سی نیټورک څه شی دی، په دې کې به رجسټریشن څنګه کیږي، په دې کې به موږ پیسې څنګه ګټو، آیا په دې کې موږ انوایټ کولو نه بغیر ګټه کولی شو که نه شو کولی. مکمل طریقه به درښیم تر ویډرا پورې. د هغې لپاره تاسو که ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ځکه لږې شانې اوږده ویډیو ده، خو چې تاسو پرې پوره پوه شئ د هغې نه پس که تاسو پکې کار کوئ هم ښه ده او که نه کوئ هم ښه ده. اوس وی آر سی نیټورک څه شی دی؟ دا یو ډیسنټرلایز سیسټم دی. مطلب دا دی چې د دې کوم اونر چې دی هغه یو نه دی، دا یو پوره ټیم دی. نو د دې دا پیدا چې په دې کې بیا داسې چینجینګ را چینجینګ نه کېږي، لکه څنګه چې پاور سیج دی، فورس ون دی، همدغه شانتې دا ډیسنټرلایز سیسټم دی. د دغه نه علاوه وی آر سی نیټورک موږ سره کرپټو کرنسي ده، لکه څنګه چې ایتیریم، بی ان پي یا بیټکوین دی. بله اهمه خبره په دې کې دا ده وی آر سی نیټورک کې چې په دې کې بلاک چین خپل دی، یعنی کوم ټرانزیکشن سورسز چې دي هغه په دې کې خپل دي. موږ پکې په اسانۍ سره ټرانزیکشن دا هر څه کولی شو. نو دا پکې یوه ډېره زیاته د فایدې والا خبره ده. د دغه نه علاوه تاسو په دې کې ارنینګ څنګه کوئ. د ټولو نه اول خو تاسو به دې دپاره رجسټریشن کوئ. په دې ویډیو کې درته مکمل طریقه هم درښایم چې تاسو به ځان رجسټریشن څنګه کوئ. خو په دې کې اهمه خبره دا ده چې تاسو بغیر د ریفرل نه هم ارنینګ کولی شئ، او که ریفرل تاسو جوړوئ نو د هغې خو تاسو ایکسټرا بونس میلاویږي، ښه ډېر ارنینګ میلاویږي، هغه جدا خبره ده. خو که تاسو ریفرل نشئ جوړولی بغیر د انوایټ کولو نو تاسو په دې کې روزانه ارنینګ کولی شئ. خو په دې کې څه حساب کتاب وي، تاسو به اول یو څو وی آر سی سټیکینګ باندې لګوئ. یعنی که تاسو یو وی آر سی لګوئ نو په نن ورځ کې د یو وی آر سی قیمت دی 256 روپۍ. د ډالر په شان د دې وی آر سی قیمت ورځ تر ورځه په بره خیږي. نو چې څونه په بره ځي تاسو ډېر سټیکینګ کړی تاسو به ډېره زیاته منافع درکوي. اوس پر ایگزامپل تاسو په دې کې 10 وی آر سی نیټورک 10 وی آر سی په سټیکینګ ولګول نو تاسو له به یو وی آر سی پرې درکوي. که تاسو پکې 100 لګوئ یو به بیا هم تاسو له پرې درکوي، یعنی یو به په هر څو چې تاسو لګوئ پای پسې تاسو له پرې درکوي. اوس چې کله تاسو دغه 10 وی آر سی ولګوئ نو دا تاسو تقریبا 14-15 ورځو کې دنده ریکور کېږي. او د دغه نه علاوه چې کوم ارنینګ کېږي ستاسو ډیلی بیس باندې هغه به ستاسو منافع وي. یعنی تاسو په ورځ کې یو پیرد به دا صرف کولا وهئ نور څه کار به پکې نه وي، خپل ارنینګ چیک کوئ. ډیلی بیس باندې بغیر د انوایټ کولو نه هم کولی شئ، او په انوایټ کولو سره ډېر ارنینګ کولی شئ. اوس نورو مکمل طریقه درښیم د موبایل په سکرین کې چې اکاونټ په څنګه جوړیږي، په دې کې به تاسو سټیکینګ څنګه کوئ، په دې کې به تاسو وډرا څنګه کوئ، او په دې کې به تاسو ته د ځان ارنینګ څنګه میلاویږي، د ریفرل نه به تاسو ته په کومه طریقه ارنینګ میلاویږي. نو اے ټو زیډ پروسس به د موبایل په سکرین کې زده کوو. د هغې دپاره زه د موبایل سکرین طرف ته دغه نه مخکې تاسو وکړئ که ویډیو مو خوښ شو ملګرو سره شیر کړئ. د ټولو نه اول نه به تاسو راشئ خپل موبایل کې کروم براوزر ته یا ګوګل ته، او دلته به سرچ کوئ تاسو ټیک50.xyz. صحیح ده، دغه شانې به ټیک50.xyz په دې سکرین هم تاسو ته ښکاري، دغه به ولیکئ. صحیح ده، چې کله دلته تاسو دا ولیکل نو بیا به سرچ کوئ دا. صحیح ده، چې کله تاسو سرچ کړو نو تاسو سره به اولنی دا ویب سایټ راوالي. په دې ویب سایټ باندې به کلیک والئ. په دې چې کله تاسو کلیک واغېستو ګورئ دلته تاسو لاندې هم راتلی شئ، تاسو ته وی آر سی نیټورک کم دغه پلیټفارم چې دی دا به تاسو ته شو شي. صحیح ده، که دا دلته تاسو ته شو نه شو نو بیا به تاسو راشئ دلته او په دې سرچ باندې به کلیک کوئ. په دې سرچ چې کله تاسو کلیک کړو نو دلته به تاسو ولیکئ وی آر سی. صحیح ده، چې کله تاسو دلته وی آر سی ولیکئ نو تاسو سره به دغه شان پیج شو شي. صحیح ده، دلته به تاسو په دغه وی آر سی نیټورک باندې کلیک والئ سیمپل. په دې چې کله تاسو کلیک واغېستو نو بیا به دلته لاندې راشئ. صحیح ده، داسې سکرول ډاون کوئ به. چې کله تاسو دلته لاندې رالی نو دلته اولنی اپشن دی مونږ سره جوین ګروپ. صحیح ده، دا ګروپ به تاسو د ځان سره لازمي جوین کوئ که تاسو په وی آر سی نیټورک کې رجسټریشن کول غواړئ. ځکه چې که تاسو د وی آر سی کم د رجسټریشن لپاره تاسو رجسټریشن کوئ او دغه وی آر سی په سټیکینګ لګوئ نو هغه تاسو په ایکسچینج کې نشئ اخیستی د ځان لپاره، نو هغه تاسو ته په دې ګروپ کې میلاویدی شي. د دې سره کم ګیس فی چې دی هغه هم، او که تاسو ته څه مسله راځي، تاسو ته اکاونټ جوړولو کې څه ایشو راځي نو د هغې هم تپوس تاسو په ګروپ کې کولی شئ، او د هغې هم تاسو کم ایشو چې د هغه کلیر کیدی شي. صحیح ده، په دغه جوین ګروپ باندې کلیک کړئ او دا ګروپ لازمي د ځان سره جوین کړئ. چې کله تاسو دا ګروپ جوین کو مست جوین کړئ هغه کسان چې کم د وی آر سی نیټورک جوین کړي، او بیا چې په دې کې تاسو ته څه مسله راځي نو هغه به تاسو ته په دې کې حل کیږي. بیا لاندې موږ سره اپشن دی ډاونلوډ. صحیح ده، دا ډاونلوډ باندې به کلیک کړئ او وی آر سی نیټورک په خپل موبایل ته انسټال کړئ. کله چې هم دغه وی آر سی نیټورک خپل موبایل ته انسټال کړئ نو نور طریقه کار یې درته ښایم. چې کله تاسو خپل موبایل ته وی آر سی نیټورک انسټال کړئ
نو بیا به تاسو کریټ ا ویلټ باندې کلیک کوئ. صحیح ده، کریټ ویلټ. په دې چې کله تاسو کلیک واغستو بیا به دلته تاسو لاندې راشئ، آی ایګری اپشن دی، په دې باندې به کلیک والئ. په دې چې کله تاسو کلیک واغستو نو بیا به دا داسې سکرول ډاون کوئ. صحیح ده، او دلته به تاسو ټیک مارک ولګوئ او بیا به آی ایګری باندې کلیک والئ. په دې چې کله تاسو کلیک واغستو نو دلته به تاسو خپل د خوښې پاسورډ ورکوئ. صحیح ده، چې بیا په دا اپلیکیشن تاسو هر ټایم اوپن کولی شئ. په دې کې تاسو انسی هم دلته ورکولی شئ. صحیح ده، خپل د نیم کم پاسورډ چې هغه هم تاسو ورکولی شئ. زه دلته پاسورډ ورکوم، لفظ چې کم پاسورډ ورکوئ نو هغه به هغه شانې به لاندې ورکوئ. صحیح ده، چې بیا تاسو مختلف ورکوئ نو دا بیا نه صحیح کیږي. چې کله دلته تاسو پاسورډ ورکړو نو بیا په کریټ پاسورډ باندې کلیک والئ. صحیح، کریټ پاسورډ چې کله تاسو کلیک واغستو بالکل ایزی پروسس دی. کو تاسو دې ته لږ غور وکړئ کنه دا ویډیو وګورئ نو تاسو رجسټریشن ډېر په اسانه باندې کولی شئ. بیا په سٹارټ باندې کلیک والئ. کله چې تاسو په سٹارټ باندې کلیک واغستو ګورئ اولنی سټیپ بر زمونږ کمپلیټ شو، اوس سیکنډ سټیپ ته مونږ رالو. صحیح ده، بیا په سیکنډ سټیپ تاسو سٹارټ کوئ. بره ګورئ تاسو دلته به تاسو په سیکنډ سټیپ کې دغه پاسورډ چې کوم تاسو اخوا ولیکه دا به دلته د ویریفیکیشن له تاسو دوباره ولیکئ. چې کله دلته تاسو دغه پاسورډ ولیکئ نو بیا په سٹارټ باندې کلیک والئ. په سٹارټ چې دلته کلیک والئ نو ډېر خلک په دې ځای کې کنفیوز دي. ګورئ دلته تاسو ته دلته 12 ټکي راکړي وي. صحیح ده، په دې تاسو پوه کوم دغه 12 ټکي کوم ملګرو مخکې رجسټریشن کړی په ټرسټ ویلټ کې یا داسې په بل سیکور ویلټس کې نو هغه دا کولی شي. خو کوم ملګرو نه کړی نو د هغو لپاره ګورئ کله چې هم تاسو ته دغه شان پیج شو شي. صحیح ده، دلته خو اول به تاسو په دې هولډ ټو ویو. صحیح ده، په دې باندې داسې ګوته کېږدئ. ټیک ده، په دې چې کله تاسو ګوته کېږدئ نو دلته به تاسو ته 12 ټکي شو شي. ګورئ تاسو سره پیج وي یا تاسو سره بل موبایل وي، که تاسو سره بل موبایل وي نو تاسو هغه راوالئ او د دې نه تصویر وباسئ. چې کله تاسو د دې نه تصویر وباسئ یا تاسو سره پیج وي او تاسو هلته 1 نمبر 2 نمبر لکه څنګه چې دا لیکلي دي داسې په نمبر ولیکئ. اولنی چې موږ سره دی دلته فام دی، دویم نمبر سمارټ دی. که تاسو دغه شان په پیج هم ځان سره ولیکئ بیا هم تاسو ډېر په اسانه دا کم سټیپ چې دی کمپلیټ کولی شئ. نو چې تاسو په بل موبایل د دې نه تصویر واخیستو یا په پیج ولیکل نو بیا په کنفرم باندې کلیک والئ. کله چې په کنفرم باندې کلیک والئ تاسو نو بیا به تاسو هلته وګورئ چې هلته اول چې کوم ټکی دی نو هغه به دلته سلیکټ کوئ. بیا دویم نمبر، بیا دریم نمبر، بیا څلورم، دغه شان 12 ټکي چې کوم تاسو په پیج انسر لیکلي یا تاسو په کاپۍ کې لیکلي او نمبر یې ورته هلته ورکړي دي نو دلته به یو ټکی سلیکټ کوئ. اخري 12 ورډز به تاسو کمپلیټ کړئ. کله چې هم تاسو اخري 12 ورډز کمپلیټ کړئ نو د هغې نه پس پروسس درته ښایم. ګورئ چې کله تاسو دغه ټول 12 ورډز ولیکئ نو بیا په کنفرم باندې کلیک کوئ. صحیح ده، په کنفرم باندې چې کله کلیک کوئ نو کنګریچولیشن یو هیو سکسسفل پروټیکټ یور والټ. ټیک شو، ستاسو اکاونټ چې کوم دی دا کریټ شو په وی آر سی نیټورک کې. صحیح ده، بیا په نتھنګز باندې کلیک کوئ. اوس په تاسو په دې کې رجسټریشن څنګه کوئ. چې کله هم تاسو په وی آر سی نیټورک کې اکاونټ جوړ کو نو اوس په تاسو په دې کې رجسټریشن څنګه کوئ. د رجسټریشن لپاره ټولو نه اول نه خو به تاسو چې کم اکاونټ کې رجسټریشن کوئ په دې کې چې کم سو وی آر سی تاسو په سټیکینګ باندې لګوئ دا به تاسو سره اویلیبل وي. صحیح ده، او چې کله تاسو په دې کې کم کس سره جوائن کېږئ نو د هغه ریفرل کوډ چې کم دی نو هغه به هم تاسو سره اویلیبل وي. د ټولو نه اول نه تاسو چې کم کس سره جوائن کېږئ صحیح ده نو تاسو به راشئ دلته او په دغه لاندې کم د مین آیکون چې دی صحیح ده په دې باندې به کلیک والئ. په دې چې کله تاسو کلیک والئ دلته رجسټر اپشن تاسو ته شو کو رجسټریشن. ټیک شو، اوس دلته به تاسو دا کم په سکرین چې تاسو ته ریفرل لینک کاري صحیح ده هم دلته به تاسو دغه ورکوئ. صحیح شو، لکه څنګه چې دا زه ورکوم. ګورئ ښه په غور ورته وګورئ. صحیح ده، 41 37 66 په دې سکرین به هم تاسو ته ښکاري. ټیک شو، 41 37 66. ټیک ده، دا کوم ایډس چې تاسو ته راځي دا په دې کراس باندې کلیک کوئ. ټیک شو، نو دا به کلوز کېږي. چې کله تاسو 41 37 66 ولیکل نو بیا په رجسټر باندې کلیک واخلئ. صحیح ده، دغه رجسټر باندې به کلیک والئ. ټیک شو، چې کله تاسو په رجسټر باندې کلیک واغیستو نو ستاسو د اپ کلوز شي او دا به دوباره اوپن کوئ تاسو بیا. صحیح ده، کم ویریفیکیشن تاسو فنګر پرنټ ورکړی کړی یا پاسورډ ورکړی هغه به ورکړئ. صحیح ده، بیا به د اپلیکیشن خپل اوپن کوئ. چې کله تاسو اوپن کو نو تاسو کم اکثر چې رجسټر کېدل ستاسو نو هغه اوس به تاسو په دې کې د کوینز په سټیکینګ باندې څنګه لګوئ او دا کوینز چې کم دي دا به تاسو د بل کس نه راخلئ. څنګه د هغې لپاره تاسو که تاسو سره په ایل بینک کې وي دغه تاسو ورته سینډ کولی شئ یا په هغه پروسس تاسو نه پوهیږئ نو دا تاسو زموږ نه اخیستلی شئ. ټیک شو، دا کم ګروپ چې دی دا تاسو مست د دې لپاره جوائن کړئ. تاسو به راشئ دلته اخر سر ته والټ اپشن دی صحیح ده، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې چې کله تاسو کلیک کړو نو بیا په ریسیو کلیک والئ. په ریسیو چې کله تاسو کلیک واغیستو نو بیا دلته کم دا کافي اپشن چې دی صحیح ده په دې باندې به سمپل کلیک واخلئ.
په دې چې کله تاسو کلیک واغست نو کاپی ټو سلیپ بورډ دا کوم لینک چې دی دا به تاسو سره کافي شي سلیپ بورډ ته تاسو کیبورډ ته دا تاسو بیا څوک چې تاسو ته دغه وی آر سی سند کوي یا تاسو خپل د ال بیک نه د اکاونټ ته سند کوئ نو تاسو په دغه لینک باندې سند کوئ خو د ټولو اسانه پروسس دغه ګروپ جوائن کړئ صحیح ده او په دې کې تاسو ته مونږ ته دغه کوم وی آر سی چې د ریجسټریشن فیس چې دی تاسو ته سند کولی شو په دې کې تاسو چې څومره زیات وی آر سی په سټیکینګ باندې لګول غواړئ نو تاسو یې لګولی شئ تاسو 20 لګوئ 30 لګوئ 40 لګوئ صحیح ده 50 لګوئ څومره چې تاسو زیات لګول غواړئ نو دومره تاسو ته ګټه زیات راکوي او کم از کم انویسټمنټ په دې کې دی دا یو وی آر سی دی صحیح ده که تاسو 10 وی آر سی په سټیکینګ لګوئ نو تاسو ته یو وی آر سی په دې کې فری راکوي که تاسو یو وی آر سی په سټیکینګ لګوئ نو تاسو ته په دې کې یو وی آر سی فری راکوي ټیک شو 1000 کم لګوئ نو تاسو ته په دې کې یو وی آر سی فری راکوي ټیک شو نو دا چې څومره هم تاسو ډیر وی آر سی په سټیکینګ لګوئ نو دومره تاسو ته د ورځې پرافټ سیوا درکوي که تاسو په دې کې لس وی آر سی په سټیکینګ ولګوئ په 15-16 ډیز کې تاسو ته دغه کمپلیټ کوي نور چې کم راځي نو هغه ستاسو پرافټ دی که تاسو وګورئ په دې کې چې کم د دې ریټ دی نو هغه چې کم سیوا کېږي د هغې جدا ارننګ دی صحیح ده کم چې تاسو ته د ورځې سټیکینګ راکوي د دې جدا ارننګ دی که د وی آر سی کوین ریټ نن $1 دی صحیح ده او په 2-3 ورځو کې د دې ریټ سیوا شو $3 لاړو $4 لاړو تاسو سره بس په ویلټ کې څومره وی آر سی دي نو د دې ټولو ورسره ریټ سیوا شو اوس چې کله هم تاسو دغه وی آر سی په خپل اکاونټ کې ورواچوئ نو چې کوم دا لینک چې تاسو کافي کوئ تاسو هغه کس ته سینډ کوئ یا ال بینک ایکسچینج نه سینډ کوئ دې ته چې کله دا تاسو سینډ کوئ نو دلته به تاسو سره شو شي وی آر سی ریسیو ټیک ته دا ما 1.2 وی آر سی چې کوم دا ریسیو شوی دی ټیک شو دا زه ایز اکاونټ د جوړولو طریقه 1 وی آر سی په سټیکینګ لګوم اوس به دا تاسو په سټیکینګ باندې څنګه لګوئ چې دا تاسو ته د ورځې سره ارنینګ راکوي او د هغې سره چې کم د دې ریټ چې کم دی سیوا کېږي او دا تاسو سره په اکاونټ کې هولډ پرتې وي او تاسو ته ګټه راکوي ګورئ تاسو به راشئ دلته په دغه دا کم لاندې اپشن دی صحیح ده دا یو اپشن دی دغه صحیح ده په دې باندې به کلیک واخلئ په دې چې کله تاسو ته کلیک واخیستو نو دلته به تاسو سره سټیکینګ اپشن راشي صحیح ده ویډرا او سټیکینګ په دې تاسو ویډرا کولی شئ او په دې باندې سټیکینګ مطلب دی چې دا تاسو دوباره لګوئ او تاسو ته ډیلی حساب سره ارنینګ راکوي ټیک ته دا ایډز به تاسو کلوز کوئ ګورئ دلته تاسو څومره وی آر سی په سټیکینګ لګول غواړئ نو دا تاسو لګولی شئ ما سره په اکاونټ کې یو وی آر سی دی زه د اکاونټ د جوړولو طریقه مې تاسو ته خو نو ځکه مې وی آر سی په سټیکینګ لګوم صحیح ده تاسو ډیر چې څومره تاسو لګولی شئ 100 لګوئ 200 لګوئ صحیح ده نو تاسو یې لګولی شئ دومره تاسو ته د ورځې حساب سره دا ګټه راکوي ټیک ده دلته اوس زه دغه 1 وی آر سی لګوم ما سره 1 وی آر سی د په اکاونټ کې نو سټیک وی آر سی باندې ما کلیک واغېستو په سټیک وی آر سی مې چې کلیک واغېستو نو دا به تاسو کنفرم کوئ چې کله دا تاسو کنفرم کو نو دلته بس تاسو خپل فنگر پرنټ دوباره ورکړئ صحیح ده یا پاسورډ چې کله تاسو دوباره ورکړئ نو دې ته به لږ ویټ وکړئ صحیح ده چې کله دې ته لږ ویټ وکړئ نو بیا به لږ لاندې راشئ صحیح ده دا به ریفریش کړئ چې کله دا تاسو ریفریش کړو نو بیا به لږ لاندې راشئ اوس تاسو کتلی شئ دلته ټیک ده اولنی اپشن دی موږ سره ټوټل پارټیسپینټ دا چې کوم تاسو ټیم د ځان سره جوړوئ دا کوم اپشن یې ماته شو کوئ دا ریسیپټ یې ماته راکړو تاسو کتلی شئ سټیټس سکسیز 1 وی آر سی چې کوم د زما په سټیکینګ باندې ولګېده ټیک شو دا ښه جي دلته تاسو ته او دویم اپشن دی ټوټل پارټیسپینټ اولنی دی تاسو چې کوم ځان سره کسان جوین کوئ هغو بیا کسان جوین کوي دلته به تاسو ته شو کوي او په دې تاسو ته لیولز باندې انکم راکوي ټیک ده په هغې هم زه تاسو پوه کوم بیا دی ټوټل سټیک ته اوس ما یو وی آر سی په سټیکینګ ولګوله نو یو وی آر سی ما ته هغو پرې راکړه ما 2 وی آر سی یعنې په سټیکینګ ولګي اوس دا ما ته ډیلی پرافټ راکوي ارنینګ زما د دې نه ډیلی سټارټ شو ټیک شو دا لاندې موږ سره اپشن دی ټوټل ویډراول صحیح ده دا تاسو کتلی شئ په دې کې موږ سره ویډرا موږ وکړو هغه ټوله موږ ته دلته شو کېږي صحیح ده یا موږ سره په والټ کې د ویډرا لپاره هغه موږ ته دلته شو کېږي اوس پکې موږ رالو صحیح ده لیولز ته چې موږ کسان ځان سره جوین کوو دا موږ ته څومره لیولو پورې ارنینګ راکوي صحیح ده دې کې اولنی دی لیول 1 چې کوم دی دا موږ ته 15% ریفرل ریوارډ راکوي صحیح ده او دا لاندې چې دی دا موږ ته 12% راکوي خو دا به تاسو ته هله راکوي چې کله تاسو ځان سره کسان جوین کوئ صحیح ده د اولني کې تاسو 20 کسان جوین کوئ بیا د بل کې دغه شان 25 بیا 30 بیا 40 نو دا به یو تاسو ته اوپن کېږي او دومره به تاسو ته هاخوا چې څومره هم لیول ځي نو دومره به تاسو ته دا ارنینګ راکوي اوس به راشو موږ ویډرا له صحیح ده چې د دې نه به موږ ویډرا څنګه کوو
ویډرا د لپاره به تاسو راشئ دلته په سټیک باندې به کلیک کړئ کوم دغه اپشن چې دی ټیک شو او دلته چې کوم تاسو سره وی آر سی جمع شي نو هغه به تاسو چې کله په دې ویډرا باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو سره شو کېږي کوم وی آر سی چې بیا تاسو سره د ویډرا لپاره جمع شوي وي صحیح ده چې کله هغه تاسو سره جمع شي نو تاسو بیا ډایرکټ په ویډرا باندې کلیک کړئ په ویډرا چې کله تاسو کلیک واغېستو نو ډایرکټ تاسو کوم وی آر سی چې دا کوم ایډز راغی اوس په مخې ته نه ښکاري صحیح ده نو هغه وی آر سی بس تاسو ډایرکټ تاسو ویلټ ته لاړ شي د سکندو په حساب باندې صحیح ده تاسو به کنفرم ویډراول باندې بیا کلیک کړئ په دې چې کله تاسو کلیک کړئ نو بره ماته نوټیفیکیشن نه کړو تاسو سره ویډرا دپاره نشته صحیح ده نو دغه شان چې تاسو په دې کلیک کړئ دا به راشي دلته ویلټ ته چې کله تاسو ویلټ ته راله صحیح ده نو بیا دا تاسو بل کس ته د ویډراول لپاره ډیر په اسانه باندې سینډ کولی شئ ګورئ صحیح ده په دغه سینډ باندې به کلیک کړئ په دې سینډ باندې چې کله تاسو کلیک کړئ نو بیا به هغه ایډرس ورکړئ او دلته به ولیکئ چې تاسو څومره وی آر سی ویډرا کول غواړئ صحیح ده دا د وی آر سی نیټورک رجسټریشن او په دې کې اکاونټ جوړول بیا د دې ویډرا کول او د دې کوم ریفرل لینک چې دی نو هغه دا دی صحیح د دلته به تاسو راشئ تاسو ځان سره ټیم جوین کوئ که نه نو دلته به راشئ دغه مین آیکون چې دی په دې باندې به کلیک کوئ بیا به دلته تاسو سره دغه شو کړي صحیح ده ټیک شو ریفرل آی ډي په دې باندې به تاسو ځان سره کسان جوین کوئ نو بیا تاسو ته ریفرل کم د ټیم ریوارډ چې دی نو هغه زیات راکوي بله دا کله چې هم تاسو د دې هوم پیج ته راشئ نو دلته تاسو کتلی شئ اولنی دی چې ټوټل سټیک ان نیټورک صحیح ده په دې کې ټوټل سټیکینګ څومره شوی دی ټیک شو بیا د ټوټل ویډراول د دې ټوټلی ویډراول څومره کسانو ته ورکړی دی صحیح ده دا تاسو کتلی شئ او په دې کې چې کوم ممبرز رجسټر دي نو هغه هم تاسو دلته کتلی شئ صحیح ده دا دي 18,08,284 کسان په دې کې رجسټر دي صحیح ده او دا چې کوم دی ایل بینک دی او دا چې دی ام ایکس سی ګلوبل صحیح د بینک په دې کې چې کوم دا تاسو اخیستلی شئ خو اول ستاسو ایکسپیرینس نه وي نو ستاسو نه کم منی چې دا ستاسو لوز کیدی شي صحیح ده نو د هغې لپاره دغه ګروپ لازمي جوین کړئ تاسو ته به اني اپډیټ میلاویږي د وی آر سی نیټورک ډیلی صحیح ده